له زابل، کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر بد او دردونکي خبرونه خپاره شوي. په زابل کې یوې خطرناکه اورلګیدنې سخت زیانونه اړولي. بلخوا په کابل او نورو ولایتونو کې د کرایې کورونو قاطي راغلې ده. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د کابل ښار او د ولایتونو په مرکزونو کې د کرایې کورونو کموالی بحراني حالت ته رسیدلی او د خلکو په وینا له ډیرو ستونزو سره یې مخ کړي یو. زاویې رسنۍ معلومات ترلاسه کړي چې په کابل ښار کې په تیرو 4 کلونو کې د لارو پراخولو لپاره د شاوخوا 40,000 کورونو ویجاړول د دولتي دندو لپاره په قطلایي ډول له سویلي او لویدیځو ولایتونو څخه کابل ښار ته د طالبانو ورتلل، په کرایي او ګروي کورونو د مالیې لوړولو له وجې د کرایو لوړېدل، له ایران او پاکستان څخه ډله ایز جبري اخراج، د کارموندنې لپاره په ښارونو د ټولو خلکو هجوم او د نوو کورونو د جوړولو لپاره د اجازې ورکولو بهیر پیچلتیا هغه لاملونه دي چې له امله یې په کابل ښار او د ولایتونو په مرکزونو کې د کرایي کورونو موندل ستونزمن شوي دي. هره ورځ زاویې رسنۍ ته لسګونه سرچینې د کورونو د ستونزو په اړه پیغامونه ور استوي او دغه ستونزې ته د یوې بیړنۍ حل لارې موندلو غوښتنه کوي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د لرګیو په یو پلورنځي کې د اورلګیدنې له امله 3 میلیونه افغانیو مالی زیان اوښتی دی. د زابل سیمه ایز چارواکي وایي دغه اورلګیدنه د شاجوی ولسوالۍ په ناجارانو کوڅه کې د زابل امنیه قومندانۍ په یوه خبرپاڼه کې لیکلي د اور وژنې کارمنانو او د سیمې د خلکو په هڅو د نږدې 20 میلیونه افغانیو په ارزښت د لرګیو او نورو توکو له سوځېدو مخنیوی شوی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.